بے روجه کې ختمونه شروع دي په دې جماعتونو کې حافظان ولاړ دي او صاحب یو غرزار دی الا ختم پکې خانانم ولاړ دي او نوابانم ولاړ دي او مالدارم ولاړ دي او دا مور مړي پلار مړي پکې ولاړ دي او کنه یو خراب دی او پی جی صاحب مچتیږي او اخلاصيږي او صاحب دیکھو ګوره په دې روجه کې د قرآن دا الفاظ اوریدل ډیر ضروری دي او کنه د قرآن سویری دي په دې عمل ډیر ضروری دي دې ته سوچ ما چې وی او د سوچ مسله چیرې نو دا ټولې خبرې د سوچ حافظ خو مخکې لګیا دی اول خو په داسې لګیا یې هغه چې پوهېږي ستا نیکه به هم پې پوه نه شي اخو الفاظ وایي د قرآن که نه او ته چې ورپسې ولاړ نو د قرآن دا الفاظ اورېدل ډېر ضروري دي او که نه دې کې دا څه لیکلي دي دا قرآن راغلی دې دپاره دی چې په دې به عمل کې تاسو اوس په دې ختمونو کې هغه خلک هم ولاړ دي او بعضې خلقو په بنګلو کې حافظانو درولی دي او ختمونه پې کوي ټیک شو په دې قرآن کې لیکلي دي چې ښځه به په کور کې په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز یې بهر پردی سړی وانه وري په دې قرآن کې لیکلي دي چې ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن ښځه به خپل محاسن پردو سړو ته نه ښکاره کوي په دې قرآن کې لیکلي دي چې قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى ښځه به په کور کې ناستئ بار بنوز په دې قانون اسلامي کې لیکلي دي چې د کوم سړي ښځه بار بربنډه ګرځي هغې دله سره اوس یو سړي ما ته وایي جمع سره مونځ مال دی جمع کې مونځونه کېږي د باګرو دله به هم در سره په صف کې ولاړ په دې کې لیکلي دي چې د چا ښځه واشه بار ګرځېده څه شي دلی او دله خدای بخي نو کوي دي حافظانو پسې ختمونه کوي ټیک شو دې ته لږ سوچ پکار دی چې دا زه څه کوم ها مونځ کوي مونځونه نن عادت ګرځېدلی دی هر سړی کوي په دې وترو کې یو کلمه تاسو وایئ چې ونخلع ونترك من تاسو وایئ وتر درځي که نه که تاسو پکې درې ځله قل هو وایئ دا د خپلو استادانو نه چې لاړ شئ تپوس وکئ چې نخلعو نترکو من یفجرک څه معنا ده مونځ خو کې که نو نخلعو ونترکو من یفجرک د دې څه معنا دې ته سوچ وکړه ته خدای سره معاهده کې په مانځه کې معاهده کې چې خدای کم خلق ستا نافرمانه دي زما غي سره ورانه ده تا په وترو کې خدای سره وعده وکړه چې خدای کم خلق ستا نافرمانه دي زما غي سره قطع تعلق دی نن زمونږ تعلقات چا سره دي هغه خلقو سره دي چې کوم د خدای او د رسول نافرمانه دي
او کنه هغه خلق سره دي چې کوم د خدای او د رسول فرمان بردار دي. سوسایټیانې زمونږ وګوره، مجلسونه زمونږ وګوره، تعلقات زمونږ وګوره. خدای سره معاهده دي د شپې څه وکړه په ویترو کې چې نخلعو ونترکو من یفجرک، او سهار له بیا څه کوي. کم سړی چې د خپلې معاهدې خلاف ورزي کوي او دی څه وخت کې راونیسي نو ګناهګار خدای دی که